رجوع شوي د لاپتا افراد په حواله سره کیمپ چې په هغه کښې ډېر سپین ږیري او ډېرې خویندې ماندې ناستې دي، ډېر زیات ځوانان راغلي دي. هغه د خپل لاپتا افراد د خپل ورک شوي کسانې درد او غم یې راوړی دی. بهرحال ټول نوست خلق ته او اورېدونکي ته د زړه د تله سلام کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ټول نه اول د بنو سیمه چې په نږدې رزق کښې یو داسې دردوونکې پېښې سره تېره شوي دو، یو داسې غټ غم سره تېره شوي دو چې هغې اظهار د هغې غم اظهار یا د هغې غندنه مذمت د پوره انسان الفاظ نه میندوي. د دغه خورې څلور داسې غریبې زنانه چې په شپږ زره روپۍ بندوي د کشیدهکاري چار کوله او د ده د پوره وي چې خپل بچیون خپل کور پې وسوتي. هغه د میرلي په سیمه کښې شهیده شولې او د هغه بچیون چې منډې ورته والی هغه یتیمون پوته شول. د داسې واقعات پی ټي ایم نه صرف په خوله مذمت کي بلکې په دغې پارک نه روغله د میرلي د تاخیلې د بزورینې پره یې احتجاجي نهه وکړل او دغه واقعه یې ویروونکې نه دو. دا په تاریخ کښې هر ور یادېږي. میش کا د اسلام درس یی هغه دارو ته ښایي چې که ډېر سخت جنګ وي ها زنانه بچیونو سپین ږیري ته څه نه یایې. میش کا پښتو کښې ها سبق یی د پښتونولۍ طرز دا دی چې په ښځه څوک لوس نه چګوي. دا د میش په خوره د میش د پښتنې په خوره ډېره غټه درنه د غم واقعه وه. د بنو د ټولو خورې سره د ټولو خلک سره او د دغې څلور شهید زنانه د کورنۍ سره میز اجتماعي تعزیت کوي. خدای دې دې ته جنتي نه ور نصیب کړي. خدای دې په دا خوره بیا داسې غم ونه ویني. میزه دا د 28 تاریخ پروګرام د میسینګ پرسنس په حواله سره یا ډېر سوړی ران کړی و. په منځ کښې دا د زنانه واقعه او خپله بله یوه واقعه د اسد خان اچکزي په حواله سره. اسد خان اچکزی د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي پریس سیکرټري او د اصغر خان اچکزی چې هغه د بلوچستان صوبایي حکومت غړی دی د دېګي د تره زوی و. څو میاشتې وړاندې ورک شو، بیا یې پرون لاش ومونده شو. موږ د هغه د پارټۍ د هغه د کورنۍ او د اصغر خان اچکزي سره په دې درانه غم کې کلک ولاړ یو. په هر موقف کښې به د دوی ملګرتیا کوو. اوس د لا درکه شوي یا ورک خلکو په باره کې خبره کوو. ملګریو ورک خلک څرنګه ویلی چې په دا ژوند کوي کې د ورک خلک مسله ورک خلک ته میسینګ پرسنس په انګریزي کښې یی، په اردو کښې لاپته افراد ورته یی. دا په ټوله دنیا کښې دا مسله راونه دو. دا یوه انټرنیشنل مسله دو. دا یوه غیر انساني مسله دو. دا یوه غیر عدالتي مسله دو. دا یوه غیر ریاستي مسله دو. دا یوه غیر انتظامي مسله دو. دا د میسینګ پرسن مسله په یو علاقه په یو وطن کښې قطعاً د عدالت قدر نه دی بلکې بېقدري دو. دا د ریاستي ریټ قدر نه دی بېقدري دو. دا د ریاستي انتظامیه قدر نه دی بېقدري دو. ځکه هم چې ریاستي انتظامیه عدالت ته هر یې دغه نه دو کړی هغه خلک چې دلته وفادار ورته یي هغه
بیا په دا کښې نه دغې کور ولنا اکثر د ریپې ډیمانډ ها کېږي چې 4 لکه روپۍ وروستی 15 لکه روپۍ وروستی ایو ملاقات هڅې کېږي هغه په ریپې پې کو دا خو مخشه په دا وطني نقشه غرونه راځوله د چې کوم روزګار کوو هغه پسې باندې شو د دغې ورک سړي سره د نور هم غریبون شول بیا غریبونه حال خو په خپله معاشه کښې مې څوس لیدلی دی چې خور هوې غریب هوې بیا د پښتنې خلک ډېر کام شي خو الحمدلله پی ټي ایم د داسې خور غریبې پښتنه کوو ورته ویلوړ دی دا کمپینه هر وخت دلته د پوره جوړ کړي دي ملګري د میسینګ پرسنز په حواله سره دا خبره کېږي چې په دا کښې ګناهګور خلک هوي په دا کښې ګناه خلک هوي پی ټي ایم یې ویلر چګوي د ځکه یې چګوي چې دغه یوه واقعه وشي په سکول حمله وشوه په توڼه حمله وشوه بل ځای حمله وشوه بیا دغه هغه خلک چې په رښتیا ګناهګور دی اته ګوتې نه ویري دا انټرمنټ سینټر چې کې میسینګ پرسن پکښې پروته وي دغه نه شپږو تر چک کې مړی کې چې موږ خو کاروایي وکړه دا جنګ په وژدوي په دا کیسه دا که ټول عدالت ته پیښ شي بیا و دا د چرګې غونډه چې د پنجره روبسي داس خلکو نه وي سره بیا و دای جنګ نشي پکړای بیا و دای اوریجنل خلک روبسي هغه احسان الله احسان چې د دماکې غاوې کول ذمہ وری وې قابل کولې آی نکو آی اس نو ویل خو چې کوم عام خلک و آی 500 کړل او د جلینا نه وروښول داسې 500 کول نو چې کوم اصل خلک وی بیا د باچو خدا شي ځکه پی ټي ایم یې چې میسینګ پرسنز عدالت ته ورکړه چې دا ریکارډ دي صفاش چې ته مزید ګیم یا د دغه فورې جنګ د زیاتولو عمل چې دا کام شي دا مسله صرف د پښتانه نه په خوره د بلوچو او سندیونو د نور هدو هغه په خپل ول باندې یو جدوجہد کو او مشتل د دغه جدوجہد ستایلای هدي او د مې د دغه سره درېدلې په دا مسله شي عدالت د خلق په منځ کې فاصله زیاتوي او چې کله د عدالت د خلق په منځ کې فاصله زیات شي دا د ریاست ته پوره په ټول غټ نقصان وي او دا څوک کوي عام عوام نه دی کړی ریاستي ادارې په خپل کوي دا څه نو دا د میسینګ پرسنز کیس په خپل دغه حکومت یا د دچ کی مداري دي ازون ته نقصان پیور کوي عام عوام ته نقصان پیور کړی دی نو په دا حواله سره پی ټی ایم هم مطالبه دو او د میسینګ پرسنز د ټول خاندانی نه د خپل پراده هدا مطالبه دو او د ټول پښتون قوم هدا مطالبه دو چې تی عدالت ته پیش کا په دا عدالت شي نه چې څوک مجرم ثابت شو اختا په آئین چې کوم اساس لیکلی دو هغه ورکا که په دا چې څوک بے ګناه ثابت شو هغه روخلوس کېستای دغه نه علاوه بل خبره هیڅ نه دو کړی دا دمره غوټه مسله نه دو چې حکومت یې نشیال کولای دا دمره غوټه مسله نه دو چې فوج یې نشیال کولای یا بل اداره نشیال کولای حل کولای شي خو د مو په خیال سره د پښتانه په پورا ژړو پریود دا د دغه ویسیو پسندیده غذا جوړه شوې دو چې په دا پورا د ژړو وی پریودینه دوی بربودی دوی تبوی دوی مهنګای دوی دهشتګردي دوی روډ دی نوی سام یار دی نوی ساما غر دی نوی سام هر شی دی بربود وي ځکه چې په دغه بنیاد باندې بیا خلک $1 هوا ګټل $1 هوا ګټلې نن په بهر ملک نقش نوستي او خپل بنگلې او خپل خواشي کی او دولت امان دی جوړي په خپل ځمان پسې هغه خلک چې دولت دا خورته جنگي نه وروړي وي نن د هغه پیرا جرنل کیانی په استرالیا کې ځون ته پیرای و جزیره وخستې دو هغه پیرا جزیره وکړلې او د خلک په کور دره څوک مشغول پوته چې هغه کور ته ماړې رسېږي دغه پالیسی د چې پی ټی ایم یې مخالفت کوي چې دا د پښتانه د بربودي پالیسی او د ځون د جوړولو پالیسی هم په دغه سار باندې دغه خبره کوي ځکه پی ټی ایم دغه نه پرېږدي نن که د پی ټی ایم ملګري په جیلی نقشه نوستي نن که علي وزیر په جیل شنوستای نن که حنیف پښتون په جیل شنوستای که فهیم او ویس عبدال جبار یاد کراچي چې څومره ها ملګری دي نامینه او د ټول چې دا وټر ویش لیست کې د پی ټی ایم هغه
प्रोफेسर اسماعیل دی یا یوسف علی خان دی یا په دغه ډېر جد د کراچۍ ملګري دي یا په نورې علاقې کښې په بلوچستان د پښتانه په سیمه کښې د میشکیم کې دیون دي دا ټول په دا وجه دی چې د دغې ماندې خبره یې کوله د دغې سپین ږیرې خبره یې کوله دا خبره ته دغه د خپل هم نه پرېږدي چې مخ شو د خپل ورک سړي پښتنه کړه بل یې پسې ورکوو نن هم چې تحریک روچک شو دغه د هغه سازو تحریک ته ورکوي خو پی ټي ایم درته یایي چې د خپل سپین ږیرې د خپل ځوانونه د خپل خویندې باندې ژاړو عشق پریودو په دا خبره جنګ نه در سره مانه باقي کې تو جیل مختر ته که شهادتونه مختر ته لاته مو خپله سینه نیولې وي زه هغې ته ویلوړ په میدون باندې پی ټي ایم نن ها په خپل موقف باندې شکلاک ویلوړ دی داسې پروپاګنډې هم کېدلې چې پی ټي ایم لکه چې د خپل موقف نه یې لیدلی شو یا کیسه بدله کړله هغه خلک چې دا خبرې کړلې دلته نشته خو پی ټي ایم شته دی په خپله خبره ویلوړ په خپله لهجه په خپل هر شي باندې په هغې څېر ویلوړ دی خو د خپلې خلک غوښتنه کوي په دا کښې مېش ستړي هم نه وي کله څوک یې ها چې دغه نو بیا اخر څه جوړېږي چې څه هڅه نه جوړېږي میر د خپلې خاورې کیسه کوي چې څه هڅه نه جوړېږي میر د خپلې خلکې کیسه کوي میر د خپلې مظلومینې کیسه کوي میر د خپلې محکومې خلکې کیسه کوي میر د خپلې خویندې باندې د سپین ږیرې کیسه کوي وس دومره دی چې اووز چګولی شي خدای پاک یو اووز روکړی دی مارې یې روکړي دي انشاءالله په ورځ د قیامت هم میر په دغ شي نوي خپه چې مو سره اووز به عامه نه کچل نور څه نه دي روپوتی یو غږ روپوتی دی دا غږ همیشه د خپل قوم د خپل وطن د خپلې خلکې وي همیشه ویدل د پوره چګېږي همیشه ویدل د پلیار چې حاضر وي امیر وجود هر څه چې مظلوم نوست وي دغه په منځ شو نوست وي هر څه چې مظلوم ویلوړ وي دا وجود هم ورسره درېدلی وي د میر وجودونه میر خپل قوم ته بخښلي دي میر خپل خلکو ته بخښلي دي میر خپل ژوند خپل خویندې ماندې ته بخښلی دی میر د دغې وطن بچیونو ته د دغې وطن سپین ږیرې او ځوانونو ته بخښلی دی میر خپل ژوند د خپلې خاورې خوښوله رزق دپاره د دغې د حاصلولو دپاره قربان کړی دی میر په دا خاوره باندې د میر ډېر خلک ته تکلیف دی الحمدلله پی ټي ایم هغه ملګري چې خپل هېڅ نه و تکلیف ورته خو د قوم په سر شي زون د تکلیف زوی ته سیخ کړه زون یې د پریشانۍ زوی ته سیخ کړه زون یې د تکلیفې زوی ته سیخ کړه خو د هغې مظلوم و محکوم خلکو سره ودرېده چې غم یې په ګوشې سر وړ تکلیف یې په ګوشې سر وړ میر ژوند تروي تکلیف وي پکښې پریشاني وي پکښې خو الحمدلله د بېننګې ژوند هم نه دی کړی نیک وي د ډور ژوند هم نه کړی دی نیک وي دغه خاوره باندې د سرټیټې ژوند هم نه کړی دی نیک وي د خپلې خاورې قدر کول د خپلې خاورې خبره کول د مظلوم خلکو د محکوم خلکو خبره کول دا ته زه یو عزتمن ژوند یایو ځکه چې څومره تکلیفونه دي دا هر شي ته زه عزتمن یایو نو په دغه باندې د پی ټي ایم ملګري یو کمپین شروع کړی دی د ورکې خلکو د پوره هم شروع کړی دی د لینډ ماینز د پوره هم هفته په هفته پروګرامونه کوي داسې د نورې ډېرې داسې مسلې دي د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ د پوره چې په دا خاوره باندې داسې خلک مړ شو چې هغه خلکو یعنې بېګناه وو مړي کو وی ویشتو د دغې په خلاف هم په دغه سر کمپینه لګېږي وارثګر نه وي ماندې پلارینه ورسیا و غاښ وو چې موږ یی افسر وو اومي وو ملو وو څه هم کومه پیښه وه خو په دا خاوره یې بېګناه وویشتو یو ظلم هم نه ورپرېږدي نه یې میږ ویروي پی ټي ایم زوی په زوی باندې داسې دوستي جوړوي پارک ته خلک ځي د څه شي دپاره د دغې دپاره ځي چې شغل وکړش کړي خوند وخوله وخوندو میږ دا پارکونه د خپلې هغې خلکو چې دوی په ژړو لګیا دي هغې سره خپله ژړو پسې شریکوي د هغې سره د هغې په پریوز کې ورسره شریکېږي نو میږ خپل دغه کمپینونه په مخ بیایي او په دغه څېر د بېدرکه خلکو دپاره د ورکو خلکو دپاره به بل اتوار ته په 9 تاریخ په مومند ضلع کې هم د پی ټي ایم یوه ورځنۍ درنه وي په دغه سره به هر اتوار ته د پښتونخوا په یو نه یو علاقه کې د ورکو خلکو دپاره احتجاجي درنه کېږي هلته به دا ولسونه راځي په څومره پرامن طریقه سره دا کېناستل څومره پرامن خبره یې وکړله دا که چاته خوښه وه زندهباد که چاته نه وه خوښه هغه د بلکل اف آی آر په بل چا نه کټ کوي بلکل دی په ما کټ کوي زما ملګري دا ټول ورته تیار یو موږ په خپله خاوره د خپل حقوق او د دغې خبره به کوو
پی ټی ایم غوښتنه کوي چې لرو بر وطن چې څومره پښتانه افغانان اوسېږي دا د جنګ یو خطه جوړه شوې ده دا جنګ د مزید بند شي او دغه کام چې دوی ذلیلوي بربادوي بس دغه کافي وه نور د دغې خاورې نه جنګ ختم شي هر هغه ډله چې په دې خاوره په جنګ کې اخته شوې ده په دې خاوره یو جنګ کوي موږ هغو ټولو ډلو ته هم دا خواست کوو دا اپیل کوو دا مندې ناستې دي دا سپین ږیري ناست دي دا ځوانان ناست دي دا ټول اپیل ورته کوي چې کښېنئ دا وخت د جنګونو دی پښتون وطن ډېر برباد شو مونږ سوله غواړو مونږ جنګ نه غواړو څوک مونږ چې جنګونه جوړوي مونږ د هغو ملګرتیا نشو کولی مونږ د سولې ملګرتیا کوو د امن ملګرتیا کوو په دې خاوره د امن وي په دې خاوره د سوله وي په یو خبره دلته په نارت وزیرستان کې په ساوت وزیرستان کې بیا دا خبرې روانې دي چې دلته خو بیا وسلوال ډلې راغلې هغه راغلل دغه راغلل مونږ څو میاشتې وړاندې دغه چغې ورته وهلې چې وسلوال خلک را روان دي اوس تپوس دا کوو چې څنګه راغلل د فاټا د قبایلي علاقو یا د نوي چې کوم مرچ سیلي نام دی چې کوم نام ورکوي په دې کې دننه هر غر باندې د پاسه سیکیورټي فورسز ولاړ دي په هر لار کې سیکیورټي فورسز ولاړ دي په هر ځنګل کې سیکیورټي فورسز ولاړ دي هر کله د دوی دا هر یو ځای د دوی دی زمونږ د کورونو تلي هم د دوی نه نه دي محفوظ هغه هم لیدل شي د دغې خاورې یو ځمکه هم داسې نه ده چې دوی د خپل چوکو د ټاپیانو د چیک پوسټونو نه ویني نه ټول ورته ښکاره دي نو په دې منځ کې بیا دا د ټوپک سره سړی څنګه راغجمان کړي ته زموږ وطن ته د دې ذمهوار عام خلک نه دی عام خلک ته سزا مه ورکوه د دې ذمهوار دا د پاکستان سیکیورټي ادارې د دوی خفیه ادارې دي څنګه که دوی چیرې دلته په دې کیس کې دننه سنجیده وي نو دا بیا څنګه راغلل دا کوېسچن به دوی نه کوي دا به عوام کوي او په دې اوله به موږ عدالت ته هم ځو تر سپریم کورټ پوره به دغه ریټ کوو چې زموږ خاوره دوی راته وي چې کلیر ده اپریشن کوو تاسو ووځئ موږ ډېر بدبخته وخت تېر کړو موږ ذلیل وخت متاثروالي تېر مو کو دوی راته وویل چې واپس راشه کلیر ده اوس په کلیر علاقه کې ټارګېټ کلینګ څنګه کېږي اوس په کلیر علاقه کې عام خلک ورکېږي څنګه وژنې څنګه روانې دي د دغې تپوس به خامخا پښتون عوام کوي موږ پاکستان سټیټ او د ټولو ادارو ته وایو چې تاسو په زور لرئ تاسو به یعنې ډېر خلک لرئ موږ پښتانه دا خواست کوو چې مزید دا پښتونخوا په آرام پرېږده دا مزید خپل ژوند ته پرېږده اوس څو ورځې اول ډاکټر اشرف شکوی کې دوی ووژلو بې ګناه یې ووژلو هغه یو ډاکټر و هغه ډاکټري کوله دا یې ووژلو او بیا راغله چې څو پسونه به راولو ننواتې به وکړو او دا شی به رفع دفع شي نو آیین د څه دپاره دی عدالت د څه دپاره دی قانون د څه دپاره دی زه خو چې دلته یو احتجاج کوم هم ستا تاڼه حاضره وي او اف آی آر کوي ته چې هلته مړي کوې هم اف آی آر نه وي ته چې هلته جبر کوي بے ګناه وینې تویې کې داسې وینې تویې کې چې ټول مري من یې سرونه په پړونو تړلي وي درد یې کوي د ډېرې ژړا نه تو داسې بے ګناه خلک ووژنې هېڅ اف آی آر نه وي دا دوی وایي دو نہیں ایک پاکستان خو دوی یو نه دوه پاکستان جوړ کړي دي یو د زورورو دی یو د کمزورو دی چې څومره هم د جبر څومره هم د ظلم حصه ده هغه د کمزوري ازموي پرون هم دا خبر راتللو چې د میرلي نه یو ډاکټر نام یې څه شی بابا مهتاب هغه ورک دی څنګه یې ورک په دې علاقه کې ډاکټران وژل کېږي ضیاء الرحمن په سره ورځ باندې رها شو نن رها شو ډېر خوند یې وکړ چې رها شوی وي خو دا د ورکولو د رها کولو سلسلې دي په دې خاوره باندې د خندا او د ژړا یوازې دغه کیسې پاتې دي چې راغی ورک شو وژړه راغی دماکه وشوه عام خلک یې ووهو نابد شو دغه دې د ژوند د خوشحالۍ نورې ډېرې خبرې هغه د خلکو نه په جنګونو کې ورکې شولې نو موږ دلته د امن ژوند غواړو د سولې ژوند غواړو او په ټول پښتون قام باندې
د غږ کوو چې که چیرې په وزیرستان کې چې کومې پیښې نن کېږي د عامو اولسونو سره په دې باندې ټول پښتون کم راپا نسېده نو لکه څنګه یې چې اول د وزیرستان نه لوبه شروع کړه ټوله پښتونخوا ته یې وړه داسې به بیا هم دا لوبه در سره کوي نو ټول پښتون قام دی په دې باندې یو لوی غږ پورته کړي احساس دې شي سنسیټیو دې شي چې په دې خاوره کې په کوم ځای کې هم بدل نه کېږي دا ټوله زموږ خاوره ده د هر ځای دپاره به موږ ټول ځوانان په یو ځای پاسو ټول خلک به په یو ځای پاسو خدای دې تاسو آباد لري خدای دې خوشحال لري او بیا په سپین وام کې چې کوم عتیق او همایون ورسره نور ملګري شهرت دي ریاستي ادارې دې خامخا د دوی د راخلاصولو هڅې وکړي تر اوسه پورې هېڅ داسې هڅه ونه شولې چې هغه راخلاص شي د دې خاورې یو بچی هم محفوظ نه دی د دې خاورې یو کور محفوظ نه دی زه وایم کیدای شي چاته دا لګېدلي وي چې یعنې بنو لکه چې محفوظ دی خو څو ورځې اول دی په بنو کې هم دا پیښې وشوې څوک به وایي که وزیرستان محفوظ شو په وزیرستان چې بیا دا پیښې روانې دي یو ځای هم دوی محفوظ نه دی پاتې کړی خدای دې پښتون وطن ته سوله راولي امن دې راولي موږ دې دردېدل یو او مظلومو محکومو ولسونو ته دا ډاډ ورکوو چې تاسو مسله به زموږ په کوششونو باندې حل شي یا باندې شي حل خو موږ به خپل کوششونه پرېږدو نه همیشه او تل پاتې کوششونه به مو ستاسو سره روان وي او ستاسو خبره به تل موږ کوو او د دغې د حل کولو کوششونه به کوو او ریاست ته ریاستي ادارو او حکومتونو ته دا وایو چې دوی د پی ټي ایم سره بار بار دا مذاکرات خبره کوله چې مذاکرات ته پی ټي ایم کېناستلو دوی پر شا ټوپ کړل او د دوی ټګي برګي جواته شوله د دوی دا ټګي ښکاره شوله چې دوی په دې خاوره کې د پی ټي ایم سره هېڅ مذاکرات نه کوي چې کله هم موږ مذاکرات کوو دوی ګزار کوي او دې ځل یې زموږ بلها بندیان جوړ کړل خدای مو آباد لره خوشحال اوسئ په اخر کې دا کارډونه یې راکړي دي د ورکو خلکو په حواله سره دي یعنې ډېر دي یو صداقت بلال افریدي فرید افریدي امیر الله د تحصیل دا نامونه دي د میسنګ پرسن زموږ ملګرو د ځان سره ولیکلو په آخر کې دلته چې څومره راغلي ملګري دي ټولو ته داد ورکوم چې تاسو نن خپل وخت په رښتیا د خپلې خاورې دپاره وقف کړی و راغلي وي تاسو د خدای آباد او د دغې در نه چې څومره هم منتظمین دي هغې ته هم آفرین وایو چې دوی د بنو پی ټي ایم څانګې له اړخه یو بهترین د میسنګ پرسنز یو کیمپ جوړ کړو خدای مو خوشحال لره اوس په خاموشي سره زموږ چې کوم زنانه دي هغه ته هم لاره وکړئ او د ملګري په خپل طریقه مننه ملګرو ویډیو ملګري د ښځینه تلیارو چې د ښځینه